چې کله سړی وفات شي کله دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدی زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدی زه مونځ دی چې وګوري نه دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت ده ته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان یو سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره اړه کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستی ولا فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یارې منظر دی ډېر د یارې منظر